ملګرو نن 27 فروری دا او د نن نه 3 کاله مخکې هم په نن ورځ باندې 2019 کې هغه د هندوستان او پاکستان هغه کلیش شوی چې په کوم کلیش کې ابینندن پاکستان گرفتار کړو دغه بالاکوټ د عمله چې هندوستان ورته سرجیکل سټرایک وای او هغه دا داوا کړی و چې موږ به 300 کسان مړ کړي دي دا رښتیا وو که دروغ او په مستقبل کې آیا داسې بیا کیدی شي د دې نه مخکې داسې شو که نو شوي نو دې باندې یو څو خبرې کوو د پاکستان او هندوستان منځ کې څلور ډایرکټ جنگونه شوي دي دا څلور ډایرکټ جنگونه خړومبې د 1947 د کشمیر جنگ او بیا د 1965 جنگ شو بیا د 1971 د بنگلادیش هغه جنگ شو او بیا ورپسې د 98 99 دا کارګل جنگ شو نو د دې نه پس په 98 کې چې کله دواړو ملکونو اټمي دماکې وکړي او دواړه ملکونه ډیکلیئر نیوکلیر پاورز شو اوس د دې نه پس چې څو پیرې ته داسې شوي دي چې د پاکستان او د هندوستان حالات دومره خراب شوي دي تعلقات چې دواړه ملکونه په بارډر باندې یو بل ته فوج مخامخ شوی دی دا چې په لومړي ځل شوي دا 2002 په 2001 کې د هندوستان په پارلیمنت باندې دهشتګردو حمله وکړه اوس هندوستان د هغې الزام په پاکستان باندې ولګو چې دا پاکستان کړی ده نه د هغې نه پس په 2002 کې په جنوري کې هندوستان خپل فوج ډیر په اوچته سطح باندې ډیر زیات تعداد کې د پاکستان بارډر سره جمع کو د پاکستان بارډر سره جمع کو او بالکل داسې و چې لکه بس د حمله کوي نو اوس د پاکستان خو بدینه خامخا اوس نه خبره نه نو پاکستان خپل فوج جمع کو د دواړو ملکونو فوج 100 میاشتې په بارډر باندې یو بل ته مخامخ ناستو دا یو بیرته وي په جنوري کې بیا د کشان په مئی کې بالکل حمله ته خبره لړه امریکا به کې منځ کې رااله او دواړه پیرې ته امریکې د دواړو ملکونو په منځ کې هغه ډیپلوماټیک وی باندې خبره حل کړه او د هندوستان په دې باندې وروستو که چې موږ به پاکستان ته ووایو نو چې ستاسو به کومو دهشتګرد تنظیمونو باندې الزام دی هغوی به د هغې خلاف کاروایي وکړي بیا دغه زمانه کې مشرف څه کاروایي کړې هم وي نه خبره خو ساړه شوه 2008 کې داسې کار وشو چې په 2008 کې یو پیرې ته بیا په ممبئی کې تاج هوټلو یو 5 سټار هوټل ډېر ښه په هغې کې باندې دهشتګردو حمله وکړه اوس هندوستان بیا پاکستان باندې الزام ولګو او دې پیرې بیا نو دې پیرې داسې کار ونه کړه چې په غټه سطح باندې فوج را جمع کړي دې پیرې بیا د حملې خبره جوړه کړه خو نوم یې ولکې خود کولډ سټارټ او کولډ سټارټ دا و چې د 72 غنټو یو وړوکې غونډه کې جنګ وي او هغه به پاکستان سره کوو د هغې لپاره داسې ترتیب جوړ کړه چې یا خو پاکستان داسې دباول دي چې موږ د پاکستان یو وړه غونډه کې علاقه قبضه کوو او هغه او د هغې چې موږ سره قبضه کړي نو موږ به پاکستان سره هغه سودا کوو پاکستان به پریشرایز کوو یا به داسې کار وکړو چې په واړه ټولګي به جوړ کړو او په هغه ټولګي به په یو ځل باندې یو طاقتور حمله د پاکستان په فوج باندې وکړي ډېر تاوان نقصان چې ولو کې بیا به واپس راځي نو دا به موږ د 72 غنټو لکه اپریشن دی نو دې وخت کې بیا امریکا منځ سره راله او امریکې په یو دوه خبرو باندې هندوستان د خپلې خبرې نه واړو د ارادې نه یې واړو هغه دوه خبرې دا وي چې امریکې د هندوستان حکومت ته دا ووایي چې آیا تاسو له دا ګارنټي چا درکړې ده چې پاکستان به په دغه جنګ کې نیوکلیر بم نه یوز کوي او دویمه خبره دا ده چې تاسو کله جنګ شروع کوي د 72 غنټو جنګ ورته تاسو وایي خو جنګ خو به تاسو شروع کوي نو بیا که تاسو یې ختموي او پاکستان یې نه ختموي نو بیا به څه کېږي نو بیا هندوستان د دغې خبرې نه واوړېده د دې نه پس پاکستان د خپل طرف نه خط ډیولپمنټ وکړو او دا چې په 2011 کې پاکستان د دنیا سمالسټ نیوکلیر بم جوړ کړو د هغې لپاره د نصر او د ابابیل په نوم باندې میزایل جوړې کړې او هغه داسې دي چې هغه دک شان کې هندوستان یو وړوکي جنګ سره اراده یې دا کولډ سټارټ چې دی یادو نه د دې د پاره په دې وړوکي جنګ کې انتهایی تیزای سره د وړوکي اټم بم چې د وړوکي په سایز کې خو په توایه کې ډېر دی د وړوکي اټم بم په دې نصر او د ابابیل میزایلو په ترو باندې موږ استعمالولی شو نو چې کله دا یو کنه دا هندوستان ته اوس نور ګرانه شو پاکستان خو لکه خپل ډیفنس کې ښه کار وکړو د نیوکلیر بم دا خبره منلو ده چې نیوکلیر بم چې دواړو ملکونو سره دی نه دا د یو داسې څیز دی چې دواړه ملکونه په یو بل باندې د حملې نه د جنګ نه ساتلي دي خصوصا هندوستان ولې چې یا خو ډېر لوی ملک دی او ځان ته د دې ټولې علاقې یو بدماش ملک وي نو هغوی چې بدماشي کوي نه د پاکستان اټم بم هغوی د دې بدماشۍ نه رستو کړي دي د دې نه پس دکه 2016 کې هغوی یو پیرې ته دعوا وکړه چې موږ سرجیکل سټرایک وکړو سرجیکل سټرایک داسې حملې ته وایي چې یو ملک ته دننه لاړ شي اول ته کاروایي وکړي بیا واپس راشي خو د هغه 2016 سرجیکل سټرایک چې کوم دی هغه په دنیا کې د هندوستان نه علاوه یو ملک هم د هغې دعوه نه ده قبوله کړې چې دی لکه رښتیا سرجیکل سټرایک کړی دی او هغه پر پاکستان په
کشمیر کې هغه وی چې موږ پاکستان کشمیر کې ګړې دي نو هغه یو ملک هم نه د منلي د 2019 د سرجیکل سټرایک چې کومو دا اوس حقیقت کې هغه کړه او هغه پاکستان فضایي حدود کراس کړل دلته کې دن نرال او کشمیر کې بمباری نه کړل بلکې دلته کې دن نرال بالاکوټ کې وکړه بالاکوټ خو پښتونخوا کې نو په پښتونخوا کې کړي ونه دا دومره خبره خو اختیار چې هندستان جیزونه دن راغلي دي او دلته کې بمباری کړي دا ځکه چې بیا هغه ورپسې دا داوا وکړه چې موږ دلته کې دا د دهشتګردو یو کیمپ و په هغې کې 300 دهشتګرد موږ مړه کړل نو هغه د 300 دهشتګردو هغه خبره چې کله پاکستان دروغ ثابتوله نو د پاکستان میډیا د پاکستان فوج او د پاکستان بیا د نور ملکونو امبیسډرز بوتلل او هغه د بمبارای غځای ورته وخو نو که تاسو ته یاد هغې کې هغه چې وګورئ داونه یې ویشته وګوره دا کارغه پکې مړ شوی دی خو لکه څوک پکې مړه شوي نه دي د هندوستان دا خبره مکمل دروغ وه چې دوی څوک ویشته هېڅوک یې نه وویشتي کوم ځای چې دوی یادو چې دا د دهشتګردو یا د جهادیانو ټریننګ کیمپ دی نه هغه څه وخت مخکې مدرسه وه خو دغه ټایم هغه هم بلکل خالي وه نو دوره خبره رښتیا ده چې هغې حمله کړې وه څوک یې پکې مړه کړي دي دا بلکل دروغ و او هغوی د پاکستان فضایي حدود خو کراس کړي وو نو ځکه خو ابینندن پاکستان دلته ګرفتار کړه که نه دننه خو راغلي وو نو یې ګرفتار کړه که نه نو تر دې پورې را څه خبره لکه رښتیا ده څه دروغ ده پاکستان ته پکې اپر هینډ هغه ټایم میلاو شو چې کله پاکستان د هغوی د پایلټ په خپل گرفتارای کې واغستو او بیا پاکستان هغې باندې لکه مطلب دا په دنیا یو مارل امیج هم د پاکستان د آرمي اوچت شو د انډیا آرمي ته پکې لکه هغه پړه پکې رالل که نه نو داسې پکې وشو نو اوس په هندوستان په مستقبل کې داسې کولی شي که نشي کولی نو دې نه خو داسې څوک دعوه نشي کولی چې کولی شي که نشي کولی خو دا چې لکه کوم کار چې هغوی سره وشو د مینندن دا نه بیا به هغوی څو پیرې ته سوچ کوي نه بیا به داسې حمله کوي